خو دا چې کله د انسان عقل بند شي د ده د زړه سترګې ړندې شي د زړه غوږونه یې کاڼه شي دا نه وایو چې نیکان خلک د دوی مرتبه کمه ده کله چې بعضو خلکو ته دا ووایې که نه چېرې د الله سره د نیکانو خلکو هم برخه نشته د دې باباګانو سره هم نشته د دې خبره بل طرف ته واړه ښه لکه مطلب دی چې د دوی مقام او مرتبه نشته او دومره ساده به ورته ووایم هغه بل ټکی به نه یم کم عقل به نه یم خو ساده به ووایم چې خفه کېږي نو دومره ساده دی لکه د الله په شان کې ګستاخي کو دی پې نه خفه کېږي ته دا وایه چې مخلوق د الله سره برخدار دی دی پې نه خفه کېږي خو که داسې دې ووایي چې د دې بابا دومره مقام نه دی چې ته الله ته رسې نو په دې خفه کېږي وګوره وی دې وایي چې د دې بزرګ دومره مقام نه دی ښه دې ته نه ګوري چې ذکر دا بزرګ الله ته ورسوم نو ما ګستاخي د چا وکړه ما خو د الله وکړه د دې کم خلک چې د الله سره برخداران جوړوي که نه که هغه ځان ته مسلمانان وایي که هغه غیر مسلمان د دوی عقل بني صم بکم عمي دا ګوره د مکې مشرکانو هسې دې خبره کې سوچ وکړئ د مکې مشرکانو لوی اعتراض په رسول صلی الله علیه وسلم باندې دا لوی اعتراض وی دی بشر دی انسان دی انسان ته نبوت څنګه میلاویږي نبی پکار دی چې په ملایکو کې په فرشتو کې په انسانانو کې څنګه راځي د هغوی اعتراض و پالتو اعتراض ها بل طرف ته وګوره کاڼي ته سجده لګوي نو ګوره خدایتوب په کاڼي کې مني او رسول په انسانانو کې نه مني دې عقل ته اوس ګوره لکه انسان د وی پیغمبري او دا کیدی شي عقل یې مني صحیح فطرت یې مني ښه د ده نه تپوس وکړه کاڼي ته ته پروت نو کاڼي دې معبودي چېرته دې ته دې سوچ کړی دی دې طرف ته سوچ نه کوو او سوچ یې دې طرف ته کوو چې پیغمبر به رسول به پیغمبر به هغه به انساني نه نه جي وي موږ یې نه منو نو ته دا څنګه مني چې بوت ته پروت دی دا بوت بچی ورکوي دی نظام چلی دې تاله رزق درکوي دې تاله په سخته کې لاس درکوي دا منلو خبره خو دا چې کله د انسان عقل بند شي د ده د زړه سترګې ړندې شي د زړه غوږونه یې کاڼه شي نو دې بیا دا ګډې وډې خبرې کوي نو اولنۍ فایده دا راووته موږ ته چې د الله قدرت ډېر ناشنا قدرت دی او ما سره موقع نشتي او نه ما سره دلته ټیم ډیل یعنې که چېرته ما سره موقع وی که نه او موږ د الله د قدرتونو خبره کړې وې ورب الکعبه چې د دې الله دا محبت چې ستا په زړه کې کوم پروت دی دا به دومره ډېر شوی وي او ده ته به دومره نږدې شوی وي که چېرته د الله په قدرتونو کې دې لږ سوچ او فکر کړی او ځکه شاعر وایي وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد وی په هر شي کې دا نښه پرته ده چې الله رب العزت یک یوازې دی د هغه سره برخدار بل څوک نشته